ملګرو دا ژوند خدای پاک یو ځل انسان ته ورکوي او ازموینه امتحان ترې اخلي نو ډېر څه زمونږ او ستاسې په سر دي خپل ژوند دی کورنۍ ده بال بچ دی قام دی ولس دی وطن دی دا ټول آبادي غواړي او د دې سره داسې ژوند کول غواړي څنګه چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي خدای پاک موږ او تاسو ته په قرآن کې امر کړی دی چې څه وکړو او څه ونه کړو او موږ او تاسې چې د موره شوي و قرآن د موږ او تاسې سره دی د پلار سره د نیکه سره د غور او د ټر نیکه سره په دې باندې باید ځانونه پوه کړو نن چې زمونږ او ستاسې په خاوره باندې کوم اختلاف دی موږ قرآن ته شا کړې ده په کراره موږ او تاسې کې داسې خلک را پیدا شو چې قرآن یې موږ او تاسې ته بل رقم معرفي کړ او ډېر خو داسې وایي چې بس انسان پیدا دی مرګ ته چې مړ شي په دې کې هیڅ شک نشته چې انسان مرګ ته پیدا دی خو متوجه اوسئ چې خدای پاک یو څه ته رالیږلي و دې نړۍ ته چې څه وکړو ډېر څه زموږ او ستاسې په سر دي دا نه چې راشه او خپې وغځوه چې بس مرو که دا دنیا مهمه نه وای خدای پاک به دې نړۍ ته موږ او تاسې نه رالیږلی خو دا مهمه وه دا ډېره اړینه وه چې دې ته هم خدای راولېږي او په دې کې موږ او تاسې څه وکړو داسې ژوند وکړو څنګه چې خدای پاک غواړي دلته ښه ژوند ولرو دلته ښه خدمتونه وکړو دلته ښه آبادي وکړو د آبادۍ نه مطلب بلډنګونه نه دي تنګ نظر یې مه اوسئ او د مرګ سره بیا نورې بریاوې دي که موږ او تاسې داسې ژوند کړی وي څنګه چې خدای راته امر کړی وي او که نه چې راغلي وي او کینه او منافقت او خپلې درنې او د بل سپکې او وګټه او وڅټه او د بل په مرۍ خپکې د خپل جب ډک او خپلو بچو ته یې راوړه نو دلته هم د غل په څېر ژوند او د مرګ نه وروسته هم بیا د غلو په څېر معامله ژوندي اوسئ آباد اوسئ متوجه اوسئ د نړۍ یو دقیقه یو ثانیه ډېره مهمه ده لوبې ورسره مه کوئ مه د خپل ژوند سره او مه د بل چا د ژوند سره لوبې کوئ خدای پاک موږ او تاسې ګوري خدای پاک زموږ او ستاسو د هر څه نه خبر دی تش په منځونو او په روژو او په ذکرونو او په تلاوتونو نه ده د تلاوتونو د منځونو او د روژو او د ذکرونو سره ډېر څه زموږ او ستاسې په سر دي ژوندي اوسئ آباد اوسئ یو اوسئ خدای پاک په قرآن پاک کې موږ او تاسو ته د یووالي امر کړی دی د ولس د آبادۍ د ولس د قام د خدمت کولو ډېر خلک خو داسې وایي دا نیمګړي ملایان چې د قام دپاره کار په اسلام کې نشته خدای پاک د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې څومره انبیا چې رالیږلي دي همدی ورته ویلي چې په خپل قام باندې محنت وکړه دا یې ورته نه دي ویلي چې قام پرېږده او لاړ شه بل ځي ته ولې د قام نه شو پیل که قام به د په څنګ کې ولاړي بیا نو مخکې ځه نو دا د الله امر دی ژوندي اوسئ السلام علیکم ورحمة الله